محترمه د لاعلاج مرض لپاره دعا راوښیه. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. د سیدنا ایوب علیه السلام دعا ده. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. دا وایه د هر قسم لاعلاج مرض لپاره علاج دی. یو دعا یا آیت راته ووایاست چې الله جل شانه ښه دینداره میرمن راته نصیب کړي. خلک ساده ښځه نصیب پیدا کولی، دی دینداره میرمن غواړي، دینداره ښایسته. دومره هغه یو طالب دکان ته ورغلی و، دکاندار ته یې ویل ول دکانداره مربع به نه وي در سره. څه شي به نه وي؟ مربع. هغه ول دکانداره دا بیخي خټه ده. ول دومره خټه نه ده، ما سره دا ساده مربع ده، ته بیخي خټه غواړې مربع. نو دی اوس دینداره ښایسته میرمن غواړي، هغه هم په تعویضو باندې غواړي. اوس خلکو ته دغې نور پیدا کېږي مړه سوله. خو بخیر د سیدنا ابراهیم علیه السلام دعا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین. یا الله موږ ته داسې اولاد و بیبي را نصیب کړه چې زموږ د سترګو یخوالی. وجعلنا للمتقین اماما. او زموږ اهل و فامیل زنانه اولاد موږ ټوله د متقیانو لپاره امامان وګرځئ. برای کسی